د افغانستان او هند د شلوریزو سیالیو مهالویش د بدلون په درشل کې نهم پړاو احمد شاه ابدالي فرسلا سیالۍ پیلېږي او نوښت کوي سریلانکا هاشام طلا کراتني د توپوهانې روزونکی وټاکه. د افغانستان او هند ترمنځ د راتلونکي میاشتې د درې شلوریزو نړیوالو لوبو مهالویش د بدلون په درشل کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې لوبې څو ورځې مخکې ترسره شي او د وړاندیز له مخې نوې نیټې به د سپټمبر 11، 14 او 14 اوسي. په داسې حال کې چې مخکې د سپټمبر 14، 15 او 18 لپاره دغه سیالۍ ټاکل شوې وې. د افغانستان کرکټ بورډ باور لري چې د هند د ګنیش مذهبي دودیزې ورځې سره به د یوې لوبې برابرېدل به د نندارچیانو شمېر او د لوبو لیدنې کچه لوړه کړي. تر اوسه د نیټو د بدلون رسمي پرېکړه نه ده شوې او د افغانستان او هند د کرکټ ادارو ترمنځ خبرې روانې دي. ټولې درې لوبې به د هند په نوې ډیلي کې د ارون جیټلي په لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر ټولو مهمو سیالیو له ډلې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو نهم پړاو د اګست په 29 اپریل ترسره کیږي او د اکتوبر تر 28 به په خوست او ننګرهار کې دوام وکړي. په دې پړاو کې څلور لوبډلې مایپر ستوري، میوند اتلان، پامیر لیجنډز او هندوکوش سټرایکرز به د اتلولۍ لپاره سیالۍ کوي. ټولې لوبډلې به له یو بل سره دوه ځله مخامخ شي او هره لوبډله به شپږ لوبې ترسره کړي. د نمرو له مخې به دوه مخکښې لوبډلې د اکتوبر په 4 پیلوبې ته لاره پیدا کړي. په سیالیو کې به د ملي لوبډلې ترڅنګ ګڼ تکړه کورني لوبغاړي هم ولوبېږي. د افغان ابدالیانو لوبډلې یو شمېر لوبغاړي به په لومړیو دوه لوبو کې ګډون وکړي او وروسته به بیا د آسیایي سیالیو لپاره جاپان ته سفر وکړي. د سریلانکا کرکټ ادارې هاشام طلا کراتني د خپلې لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. 29 کلن طلا کراتني به د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره د ملي لوړ فعالیت په مرکز کې کار کوي او دنده به یې تر 2020 کال د ډسمبر تر 21 دوام ولري، کوم کې چې سریلانکا غواړي د توپوهنې په برخه کې مثبت تغیرات راولي. نوموړي تر دې وړاندې د سریلانکا د نارینه او ښځینه ملي لوبډلې د روزونکي په توګه باندې دنده ترسره کړې ده او د بنګلادیش د ښځینه ملي لوبډلې مشر روزونکی هم پاتې شوی دی. طلا کراتني د لوبغاړي په توګه هم ځلانده سابقه لري او هغه په 3 او 200 یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې له 8200 ډېرې منډې کړې دي او د 1996 کال نړیوال جام ګټونکي سریلانکایي لوبډلې غړی هم و. د دې خبرونو په اورېدو سره ستاسو نظر څه دی؟ ویډیو لایک او نظر مو په کمنټ کې شریک کړئ.